سلامونه دوستانو، جوړ په خیر، خدای مو راوله په دې له چې روغ و جوړ باستئ. د ژوند شپې ورځې به مو په خیر تېرېږي. زه ستاسو قیس یم. موږ نن د ملګرو سره په چکر راوتي وو دلته د کامې خواته، دا کامه ده. نو بیا ما د ملګرو نه څو شېبې اجازه واخیستله، مالې زه به دغه شاوخوا منظرې د یوټیوب چینل د ملګرو لپاره عکاسي کمه، تر څو د دوی هم یو څو شېبې پام را سره په بله شي. تاسو خو به کامې ته خامخا ډېر راغلي یاستئ، خو کیدای شي په دا اوس وخت کې نه یاست راغلي. نو که نه یاست راغلي، دا دی خپل زاړه یادونه مو را تازه کوئ او د دې ویډیو له لیدلو څخه خوند واخلئ. نه پوهېږم چې دا شاخ مات شوی که څنګه له بده مرغه چې مات شوی دی. کاش داسې نه وای شوي، خو خیر اوس نو خدای وکړي چې د دغه ځای هغه ساتونکي یا مسؤلین یې د دې لارې د سره پورته کړي. دې خواته د جوارو پټي دي، اخواته هم که وشو بیا به یو سر ور ښکاره کړو. دغه لاس ته یا طرف ته ویاله ده. راځئ تاسو یې وګورئ، له دې روانو اوبو هم خوند واخلئ. تاسو ته خو معلومات شته چې په وطن کې څه وخت ډېر سخت شدید ورښتونه او بارانونه وه، او بارانونو سره خو نو معلومداره چې سیلابونه راځي، او د همغو تیرو سیلابونو نښې لا هم د دې لښتي په اوبو کې دغه دی. تاسو وینئ اوبه خړې دي. ډېری هېوادوال په تیرو سیلابونو کې ژوبل شول، بې کوره شول. الله تعالی دې هغو ټولو ته خیر پېښ کړي او په آینده کې د موږ تاسو ټوله خدای تعالی له هر آفت او عذابه څخه وساتي. هاغلته لرې نو بیا سړک دی. تاسو کېدای شي د ځینو وسایلو غږونه اورئ یا به په تصویر کې وینئ. زرنج وه تېره شوله، بله زرنج وه، هغه د ننګرهار جوړ رخشه وه. پس نو همداسې به تصویرونه هم درته نیسو، ویډیو به هم کومه. ملګرو ما ته یو 10 دقیقې وخت راکړی دی، کور یې ودان. هغوی هغلته د اوبو په غاړه باندې ناست دي. نه لنډ ورکړي وه، نه یې اوږده ورکړي وه. دا څوک والا څه ښکلي ویښته ورکړي وه. نه لنډ ورکړي وه، نه یې اوږده ورکړي وه. دا څوک والا څه ښکلي ویښته ورکړي وه. او د کلي غریب لور لولګه خرڅه کړه په ښار کې. د کلي غریب لور لولګه خرڅه کړه په ښار کې، او خان سپي ته د پسه د سر ماغزه ورکړې وه. بیا د باغ په
هغه اوزګاره مځکه کې جوار کرلي دي، نه پوهېږم نو چې د څه شي ونې به یې، زه ډېر د دغو شیانو سره بلدتیا نه لرم. دا یې هم د جوارو هغه توکې چې نیولې دي. نه ده د هر سړي له توانه نه ده ښه شاعري دومره اسانه نه ده. د وطن مینه له هغو مه غواړه قیسه چې مور ورباندې ګرانه نه ده. دا نو زموږ ستاسو د وطن ښکلاګانې. خدای دې موږ په قدر پوه کړي او خدای دې موږ ته وس راکړي چې کار وکړو، خلط تویه کړو او د خپل وطنه څخه داسې وطن جوړ کړو لکه د نړۍ نور وطنونه، هغه وطنونه چې موږ تاسو له دغه ځای څخه ډول ډول خطرونه په ځان منو او بیا هغو ملکونو ته ورځو. نو بل ازور کې دي ښه فیسبوک ادرس به لري که ورسره لیټر هم پرواله کې سګریټ هم کمره دا کوم سیند ده؟ ښه دا نو د کونړ ماس سیند. سلام علیکم، څنګه یې؟ الله تمیمه دا څه حال ده؟ دا کنړ سیند مست څپې دي. او والا ونه ولیږم، هلکه راپسې شه. واه او وای ودا دا غرونه راولم، واه قربان دې شم وطنه. بله دا نو د کونړ سیند ده که نه؟ د درونټې اوبه مر سره یو ځای کېږي د همدې سره؟ دا مخکې وویل چې د ننګرهار په کامه کې یو، دا د کونړ سیند دی چې همدلته په دې سیمه کې تیر شوی. د مستی ده، د صفې دي، تاسې وګورئ.
د توجه نه مو مننه، ډېر وبښئ چې څو شېبې مو په تشویش کې کړئ. اصل مطلب مو دا و چې ژوند ډېر قیمتي دی، هره ثانیه یې قیمتي ده، نو پکار ده باید چې خدای ته ډېر شکرونه وباسو چې موږ تاسو یې ژوندي پیدا کړي یو، چې تر ټولو لوی نعمت ژوند یې رابخلی دی. کوم کارونه بیا کوې تر مازدیګره پورې؟ ته فکر وکړه چې ته مرې تر مازدیګره پورې.